السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم څنګه کولی شو نوټ 4 موبایل ته لالیپاپ ور انسټال کړو 15.0.5 ورژن. نو دا نوټ 4 موبایل دی دې ته ما مخکې کټ کایټ ور انسټال کړی دی. نو اوس غواړم چې تاسو ته طریقه وښیم چې څنګه کولی شو بې له کمپیوټر څخه اپډیټ کړو ورژن، او همدارنګه څنګه کولی شو چې د هغه ماډل مطابق ورژن را ډاونلوډ کړو او بیا د کمپیوټر د لارې ور انسټال کړو. د ټول نه مخکې به تاسو راسئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلاست لاندې به راتاسئ اباوټ ډیوایس ته به راسئ. چې کله اباوټ ډیوایس ته راغللاست نو که چیرې ستاسو موبایل تاسو غواړئ چې نوی ورژن ور انسټال کړئ نو سافټویر اپډیټس به ووهئ. د هغه څخه وروسته دلته دوه اپشنه دي، وای فای اونلی. نو د وای فای په واسطه به یوازې تاسو وکولی شئ چې موبایل اپډیټ کړئ. دا ټیک مارک به ورته صحیح کړئ، اټو اپډیټ به ووهئ. دا ټیک مارک کله چې دا ټیک مارک تاسو ورته صحیح کړئ نو چې کله نوی اپډیټ راغلی تاسو ته اتومات یو میسیج درکوي چې نوی ورژن راغلی دی. نو د هغه څخه وروسته که چیرې تاسو خپل موبایل ډیټا نیټ لرئ د دې لارې کولی شئ چې اپډیټ یې کړئ. که چیرې د دې لارې نه اپډیټه دی بیا نو تاسو خپل موبایل د وای فای سره وصل کړئ، وای فای نیټ سره بیا وصل کړئ. خو که چیرې د وای فای سهولت نه لري نو تاسو همدارنګه کولی شئ چې خپل موبایل د بل موبایل د نیټ سره وصل کړئ د وای فای په ذریعه سره. نو بیا به اپډیټ ناو اپشن ووهئ. د هغه څخه وروسته دلته درې اپشنه درکوي. کینسل وای فای سیټینګ ما اوس د وای فای سره وصل کړی دی نو همدارنګه زه اوکې وهم، اوکې به ووهئ. د هغه څخه وروسته چیکینګ فار اپډیټس دلته یو میسیج ما ته راکوي چې تاسو نسئ کولی چې ورژن مو اپډیټ کړئ، ولې ځکه چې دی په دې میسیج کې داسې راته لیکي چې تاسو خپل موبایل د سامسنګ کیس سافټویر سره وصل کړئ او یا همدارنګه د کمپیوټر سره وصل کړئ، د هغه د لارې خپل موبایل اپډیټ کړئ. اتومات اپډیټ نه اخلي. نو دا اوکې به ووهو. د هغه څخه وروسته زه راځم دلته تاسو ته ښیم انډراید ورژن د دې د 4.4.4 دی چې کټ کایټ دی. دا به تاسو ته وښیم انډراید 4.4.4 دی. د هغه څخه وروسته تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د موبایل لپاره ورژن افیشل ورژن پیدا کوئ په سایټو کې. نو همدارنګه دا ماډل یې مهم دی، تاسو سره به خپل ماډل در سره وي. ماډل نمبر SMN910H دا یې ماډل دی. نو زه به دا تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د همدغه ماډل په مطابق ورژن را ډاونلوډولی شو، یعنې لالیپاپ د دغه نوټ 4 موبایل لپاره. خو دا طریقه تاسو کولی شئ په ټولو موبایلونو باندې اجرا کړئ، یعنې سامسنګ موبایلونو باندې. که سامسنګ S2 څخه بیا تر S5 پورې او همدارنګه د نوټ څخه بیا تر نوټ 5 پورې یا تر نوټ 7 پورې. نو زه به اوس تاسو ته دا طریقه وښیم چې څنګه کولی شو د دې ماډل مطابق ورژن را ډاونلوډ کړو. نو وربسو کمپیوټر ته، تاسو ته به نوره طریقه په کمپیوټر کې وښیم. نو د ټول نه مخکې به تاسو په کمپیوټر کې راسئ، یو براوزر به راخلاص کړئ چې هر براوزر وي چې تاسو کار ځینې اخلي. زه ګوګل کروم راخلاصوم. دلته ما څو سایټونه پکښې کې راخلاص کړي دي. اول سایټ دی odin.download.com. د دې څخه به تاسو odin یا فلش پروګرام را ډاونلوډ کړئ. دلته ورته لیکلي دي سامسنګ odin 3.11.1 with Android room flashing tool. دا به را ډاونلوډ کړئ د ټول نه مخکې تر ټولو هغه اخري ورژن یې، یعنې تر ټولو هغه نوی ورژن چې راغلی وي. دا د ټولو هغه اخري ورژن دا نوی ورژن دی چې راغلی دی، دا به را ډاونلوډ کړئ. نو odin 3.11.1 به کلیک ووهئ. د هغه څخه وروسته راکښته شئ. چې کله راغللاست د ډاونلوډ دلته تاسو ته د ډاونلوډ بټن دی کې ډاونلوډ ناو. نو دا به را ډاونلوډ کړو.
915 KB دی په یو څه بالا. نو دا به را ډاونلوډ کو. د دې سایټ لینک تاسو زما د یوټیوب د همدغې ویډیو په ډسکرپشن کې ترلاسه کولی سئ او همدارنګه به د آفیشل پرمویر د را ډاونلوډولو لپاره 2 سایټه دي. یو هم سامسونګ اپډیټ ډاټ کام دی چې دا سایټ دی. په دې کې به خپل د ماډل مطابق ورژن پیدا کړئ، یعنی خپل د موبایل ماډل به ورپکښې پیدا کړئ. تاسو ګورئ ډیوایسز دا به ووهئ. د هغه څخه وروسته زه تاسو ته یو تجربه کومه. دا زما د موبایل ماډل دی. دا به زه ووهم، د دې مطابق ورژنونه ما ته راکوي. تاسو ګورئ د دې ماډل مطابق مارشمالو هم راغلی دی. نو اوس زه تاسو ته د لالیپاپ طریقه ښیم چې لالیپاپ ور انسټالوو، خو مارشمالو هم راغلی دی دې ماډل موبایل ته. نو تاسو دلته چې هر هېواد ته انتخابوئ هغه انتخاب کړئ. د هغه څخه وروسته د ډاونلوډ بټنه به ووهئ. کله چې مو د ډاونلوډ بټنه ووهل، دلته تاسو ته یو بل صفحه را خلاصوي. په دې صفحه کې 2 انتخاب به درکوي چې هر انتخاب تاسو وهئ هغه ووهئ. زه به دلته دا ورته انتخاب کړم. د دې څخه وروسته تاسو ته د ډاونلوډ اپشن درکوي. تاسو ګورئ دلته تاسو ته 2 اپشنه درکړله. سلو سپیډ ډاونلوډ دا مفت دی، فری کولی شئ چې تاسو را ډاونلوډ کړئ. او های سپیډ ډاونلوډ دا په پیسو دی، تاسو څخه پیسې غواړي. نو دلته سلو سپیډ ډاونلوډ به ورته انتخاب کو. دلته سایز درته درکړی دی، فایل سایز 1 GB.3 دی. نو سلو سپیډ چې کله تاسو ووهئ د هغه څخه وروسته وخت راکوي، یعنی 26 ثانیې وخت راکوي. د هغه څخه وروسته بیا د ډاونلوډ یو بله صفحه راته را خلاصوي. په هغه کې موږ څخه یو کوډ غواړي. دلته ډاونلوډ یو بله صفحه راته را خلاصه کړل. دا کوډ به ورپکښې وي. د هغه څخه وروسته به دا ورته سینډ کړئ. د دې څخه وروسته ډاونلوډ بټن درکوي، را ډاونلوډ کړئ. دا و د سامسونګ اپډیټ ډاټ کام طریقه چې د دې څخه هم موږ کولی شو چې یو اپشل پریمیر را ډاونلوډ کړو یا اپشل ورژن د خپلو سامسونګ موبایلونو لپاره. دوهم سایټ دی www.cmobile.com. په دې کې ستاسو څخه ID غواړي. تاسو به خپل ځان ته په دې سایټ کې یو ID جوړوئ. نو زه دلته لانګ ان وهم. د هغه څخه وروسته که چیرې تاسو ID نه لرئ د دې سایټ، دلته داسې یو انتخاب درته درکوي not a member yet create an account. دا به ووهئ. د دې څخه وروسته دلته تاسو ته 4 انتخاب به درکوي. پری مفت کولی شئ چې یو اکاونټ پکښې جوړ کړئ او همدارنګه دا نور په پیسو دي. نو جاین به ووهئ، دا پری ده. د هغه څخه وروسته رجسټریشن وکړئ. دا ټول خانې به ورته انتخاب کړئ. خپل نوم به ولیکئ. د نوم څخه وروسته پاسورډ، بیا هغه پاسورډ، ایمیل ادرس، بیا د ایمیل ادرس او همدارنګه نور معلومات به ور واچوئ او خپل رجسټریشن به وکړئ. ستاسو ایمیل ته یو ایمیل در استوي. د هغه ایمیل د لارې به بیا تاسو دغه سایټ را خلاص کړئ. نو بیا کنفرم کیږي. نو زه اوس غواړم چې خپل اکاونټ ووهم، ولې ځکه چې ما رجسټر کړی دی. لانګ ان بسم. دې وروسته چې ورته داخل سولم سایټ ته، نو بیا به دلته دغه د پریمیر اپشن ووهئ. کله چې مو د پریمیر اپشن ووهل، تاسو ته یو بله صفحه را خلاصوي. مای ماډل نمبر، دلته به ماډل ورته نوشته کړئ. ما تاسو ته مخکې وښودل چې هغه ماډل تاسو باید په یاد ولرئ. SMN 910H به ووهئ. دا د خپل اتومات موږ ته راوستل ګلکسي نوټ 4. دا به ورته انتخاب کړئ او وروسته سرچ. کله چې مو د سرچ بټن ووهل، تاسو ته دلته ورژنونه درکوي.
هیواد مطابق غواړي هر څه چې تاسو غواړي په هماغه طریقه تاسو ته خپل ورژن راوړي. نو مارشمالو هم دې موبایل ته راغلی دی خو موږ غواړو چې ورته لالیپاپ انسټال کو. دا مارشمالو ورژنونه دي. زه به دلته نیپال ورته انتخاب کړم خو ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی د افغانستان مطابق ورژن. کله چې مو دا ووهئ د هغه څخه وروسته یوه بله صفحه درته راخلاصوي. په دې صفحه کې تاسو ته لیکي ډاونلوډ پریمویر لکسي نوټ 4 SMN 9 ټول معلومات درته درکوي. پاس ډاونلوډ دا په پیسو دی. تاسو به ریګولر ډاونلوډ ووهئ. نو د دې څخه لاندې تاسو ګورئ دلته تاسو ته د فلش پروګرام یا اوډین هم درکړی دی اخري ورژن. د دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې هغه هم را ډاونلوډ کړئ. خو ما هلته د یو بل سایټ څخه را ډاونلوډ کړي د هغه طریقه مې تاسو ته وښود. دلته هم تاسو کولی شئ چې اوډین یا فلش پروګرام را ډاونلوډ کړئ. نو ریګولر ډاونلوډ به ووهئ. خو یوه خبره په یاد ولرئ که د دغو دواړو سایډونو څخه تاسو دغه فایل را ډاونلوډوئ نو تاسو باید خپل ډاونلوډ بند نه کړئ. که چیرې مو بند کړئ بیا ریزیوم نه اخلي. بیا به ډاونلوډ ووهئ فایل به را ډاونلوډ شي. دلته 9 ثانیې وخت راته راکړئ. د 9 ثانیې وخت څخه وروسته ډاونلوډ شروع کیږي. اوس بیا ډاونلوډ بټن ووهئ. د دې څخه وروسته ډاونلوډ شروع کیږي. 1 GB اشاریه 4 دی. نو زه یې نه را ډاونلوډوم ځکه چې ما مخکې را ډاونلوډ کړی. د هغه څخه وروسته به راسو کمپیوټر ته. دا فولډر دی ما را ډاونلوډ کړی دی. همدارنګه لالیپاپ ورژن مې را ډاونلوډ کړی دی. دا به راسته کلیک ووهئ او همدارنګه ایکسټراکټ هیر د دې به ایکسټراکټ کو. یو څه وخت اخلي چې فایل ایکسټراکټ شي. کله چې فایل ایکسټراکټ شو بیا به هغه فایل تاسو ګورئ فایل ایکسټراکټ شو. د دې څخه وروسته به ډاونلوډ ته راسم. د ډاونلوډ څخه وروسته هغه زیپ فایل چې ما را ډاونلوډ کړی دی د اوډین ده دا به هم ایکسټراکټ کړم. ایکسټراکټ فایل چیرې غواړئ چې کښېږدئ. نو سامسنګ نوټ 4 په نامه یو فولډر ما جوړ کړی دی چې په هغه کې هغه ورژن هم دی. نو هغه کې بیا ایکسټراکټ کو. اوکې دې څخه به وځو رابسو. دلته تاسو ګورئ دواړه فایلونه دلته راغله. د دې څخه وروسته به تاسو اوډین فولډر راخلاص کړئ. د هغه څخه وروسته اوډین به راخلاص کړئ. چې کله مو اوډین راخلاص کړئ د دې څخه وروسته به نو اوس به ورسو موبایل ته خپل د کمپیوټر سره به وصل کو. اوس به تاسو د خپل موبایل د USB لین د کمپیوټر سره وصل کړئ. چې کله مو د کمپیوټر سره د USB لین وصل کړئ او همدارنګه به دلته موبایل پاور بټنه ونیسئ ټینګه. د هغه څخه وروسته پاور اپ یعنې موبایل به مو بند کړئ. کله چې موبایل بند کړئ چې په مکمله توګه سره بند سو د هغه څخه وروسته به تاسو بیا دا د اواز بټنه دا د اواز بټنه به د لاندې خوا بیا تاسو ټینګه ونیسئ. د هغه څخه وروسته به دا د هوم بټنه به ورسره ټینګه ونیسئ. د دې څخه وروسته دا د پاور بټنه دا به هم ورسره ونیسئ ټینګ. کله چې مو دا بټنه ټینګه ونیول تاسو ګورئ دلته وارنینګ یو صفحه یې راوړله. د دې څخه وروسته دلته دوه اپشنه تاسو ته درکړي دي. والیم اپ کنټینیو. کله چې موږ د اواز لوړی ساه ووهو نو ډاونلوډ به شروع سي. ډاونلوډ اپشن را درته راوړي. ډاونلوډ موډ به سي. که چیرې تاسو والیم ډاون ووهئ کینسل نو بیا کینسلیږي بیرته. نو اوس به دغه د والیم اپ دغه لوړه د اواز بټنه به ووهو. تاسو ګورئ ډاونلوډینګ موډ شروع سو. دلته یو میسیج درکړی دی ډونټ ټرن اف ټارګټ یعنې موبایل مو مه بندوئ. د دې څخه وروسته د موبایل
د USB لین به د موبایل سره وصل کړئ. کله چې مو د موبایل سره د USB لین وصل کړئ تاسو ګورئ چې دلته په کمپیوټر کې زرغونه علامه راوړله. نو په دغه وخت کې تاسو که چیرې د نیټ سره وصل نه یاست نو هغه ډرایور حتمی او ضروري دی موبایل د USB ډرایور ور انسټال کړئ. که چیرې مو نه انسټال کړی نو بیا کار نه کوي. نو که چیرې تاسو د نیټ سره وصل واست اتومات خپله یو اپشن درته راوړي اتومات انسټالیږي. ما چې صرف ستاسو څخه اوکې غواړي. د هغه څخه وروسته تاسو دا بټن وینئ چې AFA ورته لیکلې ده دا به ووهئ. د دې څخه وروسته به راسو چې هغه فولډر موږ پر ډیسکټاپ ایښی دی ډیسکټاپ ورته انتخاب کړو. بیا سمسونګ نوټ 4 د دې څخه وروسته هغه فایل چې موږ اکسټرا کړی و یعنې د ورژن فایل لالیپاپ ورژن فایل چې موږ اکسټرا کړی و هغه به ورته انتخاب کړي. د هغه څخه وروسته اوپن د یو څه انتظار وروسته تاسو ته هغه فایل پورته کوي وډن یا فلش ټول. تاسو ګورئ دلته فایل یې پورته کوي د هغه ټیک مارک یې صحیح راوئ. د هغه څخه وروسته به تاسو راسئ دغه د سټارټ بټنه به ووهئ. کله چې مو د سټارټ بټن ووهل تاسو ګورئ چې په موبایل کې یو کوچنۍ لیکه ده زرغونه هغه روانه سوه. فایل ور انسټالیږي. دلته په کمپیوټر کې تاسو ګورئ سیسټم او د سیسټم څخه لاندې دلته هم یو زرغونه لیکه ده دا روانه سول. د دې څخه وروسته چې دا کله بشپړه سول تاسو به وګورئ چې موبایل ته په بشپړه توګه نوی ورژن لالیپاپ یعنې 15.0.1 به ور انسټال سي. لیکه روانه ده یو څه وخت اخلي. د دې څخه وروسته به تاسو خپل موبایل وګورئ چې نوی ورژن ور انسټال سوی وي. په دغه طریقه سره ستاسو د موبایل هیڅ ډاټا یا هیڅ عکسونه او همدارنګه هیڅ فایلونه له منځه نه ځي. تاسو ګورئ چې فایل انسټالیږي ورته. وخت اخلي ولې ځکه چې دا ورژن ډیر دی تر 1 GB هم زیات دی نو یو څه وخت اخلي. کیچ هندن د هغه څخه وروسته تاسو ګورئ پاس یې راوړئ په کمپیوټر کې تاسو ته موبایل صفحه بنده سول. دا اوس بیرته راچلنیږي موبایل. تاسو به وګورئ دلته په کمپیوټر کې ما ته د فاس بټنه راوړله. تاسو ګورئ چې موبایل دوه واره صفحه بنده سول بیرته راچلان سو. موبایل دا دی راچلان سو. پلک به خطا کو دلته یو څه وخت اخلي. Android is upgrading optimizing app شروع دی تر 200 پورې یو څه وخت اخلي. starting app سراوي دې څخه وروسته upgrading finishing board تاسو به وګورئ موبایل خپله صفحه راوړه. ټول هر څه پر خپل ځای دي هیڅ شی هم نه دی ډیلیټ سوی. په دې طریقه سره هیڅ کوم اپلیکیشن یا هیڅ کوم تصویرونه یا ویډیوګانې ستاسو ته نه ډیلیټ کیږي. اوس به راسو سټینګ ته. کله چې سټینګ ته راغللو هغه څخه وروسته اباوټ ډیوایس ته تاسو ګورئ په اباوټ ډیوایس کې انډرایډ ورژن
دا انډراید ورژن تاسو ګورئ کله چې دا 3 ځله وهئ لالیپاپ به درته راښکاره کړي. دا یې د دوی خپل یو ګیم دی چې اتومات یې راوړي په لالیپاپ کې. نو موبایل ته مو لالیپاپ ورژن ور انسټال کړئ په مکمله توګه سره. هیڅ کوم اپلیکیشن یا ستاسو هیڅ کوم سافټویر یا تصویرونه یا ویډیوګانې نه ډیلیټېږي په دغه طریقه سره. نو دا اوس زموږ د نن ورځې طریقه چې څنګه مو کولی سوای د نوټ 4 موبایل ته لالیپاپ ور انسټال کړو، یعنې 5.0.1 ورژن. دوستان نور مو وخت نه نیسم، ما ته اجازه راکړئ. د الله په امان ښې چارې ولرئ.